بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجه كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. صدق الله العظيم. سورة الدهر مدنية وهي 31 آية وفيها ركوعان. دا سورة دهر دے او دیتا سورة الانسان هم وی سورة الانسان او دیتا سورة الابرار هم وی. پدے سورت کے دے انسان دا تخلیق ابتدا او انتہا، دا انسان دا پیدائش ابتدا او انتہا، او دا دے انسان پا عملونو باندے جزا او سزا، دا جنت او دا دوزخ خاص حالات پا یو خل انداز کے اللہ پاک بیان کری دی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، دا هل استفهام دا پارا راضی دا تپوس دا پارا، و کلا کلا یو واضحہ او خکارا چیز دا استفهام او دا سوال پا شکل کے داغین تعبیر اوشی، نو پدے کے داغی چیز دا وضاحت تاکید ہوئی. مثال پتور باندے دروازے یولس دولس بجیوی او دا انور دا اسمان دے منز کی خکاری او دا وقت کے سڑی ہوئی چی روز نرا سوالیہ انداز کی روز نرا ولی نا بے دلیل دا خبر واضح چی روز دا دنیا منز کے اسمان کے نور خکاری روز دا نو دا شانتے دے خبر کے تاکید پیدا کول دا پارا ہر لفظ استعمالی ہی. نو بیا دا پا مانا دا قد رازی، قد پا تحقیق سرا، حل پا مانا دا قد. بہر صورت پا انسان باندے یو دا سے زمانات تیرہ شوی دا کہ پا ٹول دنیا کے دا دے انسان نم نشان نو، دے قابل ذکر شی ونا پا ہر انسان دا سے وقت تیر شوی دی. مثال پتور یو سڑے دا اتیا کالو دی، نو یو اتیا کالا مخ کے دا ذکر وو نا
د ده څه نوم نشان و نه هیڅ نو. نو داسې په هر یو انسان باندې یو وخت تیر شوی دی چې نام نشان هیڅ ذکر د ده نو. نو بیا الله پیدا کړ، دله وجود ورکو، دله علم ورکو، په دنیا کې د تصرفات او اختیار ورکو. او یو وخت به بیا داسې راشي چې دا انسان به بیا نشي، مخکم نو اوس لږ وخت کې شته او بیا به هم نوي. نو د دوو نشتونو په منځ کې لږ وخت د پاره دنیا ته انسان راغی او شته شو. نو دا د شتوالي دا وخت، دا موجوده وخت، دا په انسانیت باندې تیر کی، دا وخت په سړیتوب باندې تیر کی، په انسانیت تیر کی. نو دا انسان څه ته وایي؟ لفظ د انسان جوړ دی د انس نه، او انس مینې محبت ته وایي. نو انسان ته انسان ځکه وایي چې دی به د بل انسان سره مینه محبت کوي. اوس د دې مقابله کې وحشت دی، زناورتوب، د ځنګل زناور هغې ته وحشي زناور وایي. نو دا وحشي زناور چې یو بل وویني نو په یو بل حمله کوي، یا د یو بل نه تښتي، دې ته وحشي وایي. او انسان چې انسان وویني ورنږدې شي د مینې محبت اظهار وکړي. نو دا مسلمانان دا انسانان دي، دوی کې یو بل سره مینه محبت د الله د رضا دپاره شته. د مینې محبت د اظهار دپاره کلمات دي، الفاظ دي. لکه مسلمان چې مسلمان سره یو ځای شي، که پیژني او که نه پیژني، دی وایي السلام علیکم، پتا دې سلامتیا وي. وی مسلمان هغه دی چې د ده د ژبې او د لاس د زره نه نور مسلمانان په سلامتیا کې وي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نو دا سلام یو قسم معاهده ده چې مسلمانه ته زما د شر نه په سلامتیا کې او زه به ستا د شر نه په سلامتیا کې یم. نو مسلمان د مسلمان سره د مینې محبت اظهار په سلام باندې کوي. د پیدایش نه مخکې هر انسان په دې ټوله دنیا کې د ذراتو په شکل کې خور وور پروت دی. دې ټوله دنیا کې د مختلفو ملکونو نه خوراکونه راورسیږي، غلې، دالونه وغیره، د مختلفو ملکونو، او دا انساني اخوري. د مختلفو علاقو نه د پټو نه سبزیانې راشي، انساني اخوري. د مختلفو حیواناتو غوښې راشي او انساني اخوري. د بیمارۍ په حالت کې مختلفو علاقو نه دارو جوړ شوي دي او غرالل دې انسان اخوړل. نو دا تمام کائنات کې خواره واره سیزونه دا خوراکي اجزات نه جوړ شو او بیا دا انسان تر اورسېدل، دا انسان په معده کې معده شو، او دا غیر نه د هضم نه رستو وینه جوړه شوله، او د وینې نه بیا نطفه جوړه شوله، او د دې نطفې نه نوې انسان جوړیږي. دا نوې انسان د مور پلار ګېډې ته او بدن ته د راتلو نه مخکې د ټوله دنیا کې د مختلف ذراتو په شکل کې خور وور و، او د مور پلار بدن ته الله را جمع کړل، او د هغې نه نطفې جوړې شوې، او د نطفې نه دا نوې انسان جوړ شو. نو دې مختلف ذراتو نه الله را جمع کړ. اوس چې دې الله را جمع کړ،
نو دې دنیا کې دې بیا نور خوراکونه دې اوس په خپله کوي او د بدن وده کوي او غټیږي یو لوی سړی ترې نه جوړ شو او بیا چې کله د وخت پوره شو نو دې د دې دنیا نه رخصت شو دې قبر ته ورسېده په قبر کې بیا د بدن ذرې شو او د قبر خاورې بیا لاړې مختلف اطرافو ته بیا ذرې ورسېدلې څنګه چې د پیدایش نه مخکې ذرې په کائنات کې پرتې وي نو د وفات نه څه زمانه وروسته بیا وګوره بیا ذرات په مختلف اطرافو کې خوارې شو اوس دا اولنی ذرې را جمع کېدل خو دې ومنل نو دا په دویم ځل ذرې را جمع کېدل او د هغې نه روغ جوړ انسان برابرېدل او خدای ته حساب کتاب له مخامخ کېدل دا ولې نه مني بعث بعد الموت حق دی مخکم ذرې په کائنات کې خوري او پس د مرګ به بیا ذرې وي او دا ذرې به آخر کې الله بیا را جمع کی انسان به ترنه جوړ شي او دې دنیا د کړو غړو حساب کتاب به ورسره کېږي نو د دنیا زندگی څه دپاره نبتلیه الله وایي موږ په ده باندې امتحان کوو ژوند د دنیا ټول برای امتحان نو په دنیا کې بیا انسانان دو قسم دي اما شاکرا و اما کفورا څوک پکې شاکر دی او څوک پکې کافر دی چې شاکر شو جنتی شو چې کافر شو دوزخی شو یا شاکر دی او یا کافر دی نو چې شاکر شو بیا د جنت اغلا زوال نعمتونه د جنت چینه هغه ښکلې انعامات اب ول ورکیږي او بیا دا انسان چې په کومه لار باندې ځي او د جنت یوې چینې ته وي چې ما سره روانېږي به ورسره د جنت یو نیر ته وي ما سره روان شنو روانېږي به ورسره که بالخانې ته خیږي نو بغیر پیپونو به اوبو پی شات وغیرہ په بره نیرونه به در سره رواني هل اتى على الانسان حين من الدهر آیا راغله نه په انسان باندې حين من الدهر د زمانه یو وخت حين وقت لم يكن شيئا مذكورا چې نو دا انسان په دغه زمانه کې شیئا مذکورا قابل ذکر شی نو انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج بیشک من پیدا کړل انسان انا خلقنا الانسان بیشک من انسان پیدا کړل من نطفه امشاج د نطفینا من نطفه د نطفینا امشاج چې هغه مخلوط تا ګډه وډه کړې شوې ده د نارینه نطفه او د زنانه نطفه دواړه ګډې شوې دي امشاج په معنا د ګډ کړې شوې نو یا خو د مختلف خوراکونو نه مرکب دي مخلوط دي او یا د نارینه او د زنانه نطفه انا خلقنا الانسان بیشک من انسان پیدا کړی دی من نطفه د نطفه نه داسې نطفه امشاجن چې هغه مخلوط ته مرکب ده د دنیا د مختلف ذرات او خوراکونو نه مرکب ده یا د نارینه او د زنانه دا نطفه دواړه یو بل سره مرکب دي نبتلیه من آزمائش و امتحان کو په دې انسان باندې فجعلناه سميعا بصيرا پس من جوړ کړی دی انسان لرا سميعا اوریدونکي بصيرا لیدونکي اول نطفه سپینه اوبوي بیا چکوینه شولا بیا جویل قطره د غوخه شولا بیا اډوکه او اندامونه پیدا شو غوخه او سرمن ور واچول شو روح ورواچول شنو بیا سمیعا بصیرا اوریدن کے ہم دے اولیدن کے ہم دے انا هدیناه السبیلا بے شک من خودن کردا دت دلارے لار د ہدایتم و تخول دا
چې کله پیدا شو پیدایش سره سمدستی د اسلام لار می ورخولې ده. کل انسان کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کل مولود ہر یو بچے یولد پیدا کیږي علی فطرت الاسلام، په فطرت اسلامی. نو پیدایشی طور باندې هر انسان ته لار د هدایت خولی شوی ده. بیا د هغې نه رستو په دنیا کې عقلی او نقلی دلایلو سره د نیکۍ لار ورښودلې شوې ده. نو د دې ښودنې بار بار تقاضا دا ده چې انسان نه په نیغه لار د هدایت روان شي، خو غیر چاپېره حالات پہ اثر کوي. فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. نو مور پلار یعنی غیر چاپېره ماحول يهودانه یا ته یهودی جوړ کی، او ينصرانه یا ته عیسائی جوړ کی، او يمجسانه یا ته آتش پرست او مجوسی جوړ کی. انا هدیناه السبیل، بے شک منگ د تلار د ہدایت خود لینا. اما شاکرن یا خود شکر گزار بند جوڑ شی، حق من ان کے جوڑ شی. و اما کفورا یا دے ناشکر جوڑ شی، شاکر جوڑ شی شکر گزار. اما کفورا کفور مانا ناشکر جوڑ شی. نو بہر حالات پد باندې اثر کی، نو څوک په لار د هدایت باندې پاتې شي او څوک د لار د هدایت نه ووړي. اوس مخکې د شاکر او د کافر انجام ګورا. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک من تیار کړی دی للکافرین کافرانو د پاره سلاسل زنجیرونه، په دوزخ کې د اور زنجیرونه کافر له تیار دي. و اغلالا او توقونه او کړیم ورله جوړې کړي دي. وسعیرا او د اور عذاب ورله جوړ کړي دي. کم خلق چې په دنیا کې د رسم و رواج په زنجیرونو کې ځان تړلې دي، د خیالاتو په زنجیرونو کې ځان تړلې دي، او چا په غاړه کې د غیر الله د حکومت او د اقتدار کړه اچولې ده، د خپل غاړې نه دغه کړه نو باسي، د حق مرګرو سره دشمنی کوي، جنگ جګړه کوي. دا ټول عمر په عبس کې تیر کړی دی. دې د پاره من تیار کړی دي سلاسل و اغلال و سعیرا، زنجیرونه او کړه او اورم ورله تیار کړی دی. نو د رسم و رواج نه ځانو باسا، د غیر الله د حکومت او د اقتدار کړه د غاړې نه وباسا، د حق پرست خلق مخالفت د زړه نه وباسا، کنه وباسل سلاسل و اغلال و سعیرا. ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، بے شک نیکان بندیان. ان الابرار بے شک نیکان بندیان. یشربون من کأس سکل بکی پا پیالا باندے، دا جنت پا پیالا باندے. کان مزاجها کافورا چی داغے گڑن با کافور وی. جام شراب پا جنت کے بور کی گی او لکشان کافور بے پا او مچولی وی. نو دا کافور دا دنیا کافور ندی، پا جنت کی او چینه دا او داغی نم دی کافور. نو خاص طور باندې مقرب او مخصوص بندیان اغیل بدا جنت دا کافور لغه چینینا سکل ورکیږي. وی کافور وتولی وی د دنیا کافور سپین دی او خوشبو پکې ده. نو شاید چې د جنت په دغه چینه کې خوشبوم ده او زړه خوشالولو والام ده او سپین رنگم پکې دی، نو په دې وجه ورته کافور ویل کیږي. ان الابرار بے شک نیکان بندیان یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، داغه گډون بد کافور نوی.
دا کافور سشی دی عینن یو چینه ده یشرب بها سکل بکی پا دغی چینه باندې عباد الله دا اللہ بندیان یفجرونها تفجیرا جاری کئی بدغی چینه لرا پا جاری کولو سرا چه کمڑخت دا جنتی زلغواری نو دا چینه بور سر جاری وی اشاره بوتا کئی دا چینم پا خبرو باندې پوئیگی نو جنتی تو ات یو اشاره کا نو بیا تماشاو کا دا چینه بتا پس روانه چه کمڑخت زی تو تا اشاره کا نو بیا بدر پس روانه وی ہر وقت چی اور دے چینے شورو دا کم زینا دا وی دا پیغمبر علیہ السلام دا کور مبارک نبروتی وی دا جنت چینے دا بطولی دا پیغمبر علیہ السلام دا کور مبارک نبروتی وی او بیا دا اغی زینا با پیغمبرانو تا یو کنیکشن ڈائریک ورکی گی بلچا تا ڈائریک کنیکشن نا صرف پیغمبرانو تا یو ڈائریک کنیکشن ورکی گی اور دا پیغمبر علیہ السلام ہر امتی تب یو ڈائریکٹ کنیکشن ہوئی دا دغه دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا امتی اور دا نور پیغمبرانو پوزیشن تا گورا پیغمبر تا ڈائریکٹ کنیکشن اور دا پیغمبر علیہ السلام امتی تا ڈائریکٹ کنیکشن نور پیغمبرانو امتیانو تا ڈائریکٹ کنیکشن نشتر ان ڈائریکٹ بیا با دا خپل پیغمبر دا کور آگوی تا کنیکشن ملاوی یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا یوفون بالنذر دا ابرار نیکان خلق چری ندوی پوروالی کئی بالنذر دا خپل نظر ابرار و عباد اللہ دا خدای دا خپل نیکان بندیان دیل دا نعمتون ولی ورکی دا جنت وی دا اغا خلق دی چی دا اللہ پا نوم بانے نظر و منخت کرے دا ناغا پورا کئی نظر ستا ہوئی پخپل زان باندے یو دا سے کار واجب کول چی دا شریعت دا طرف نا پا دا باندے واجب نوی یو کار پزان پخپل لازم اول دا سے کار چی دا شریعت دا طرف نا پا دا باندے لازم نوی او دے پزان باندے لازم کی نو دا جنتیان دا نیکان بندیان دوی لدا نعمتون پا دیور کئی کہ دوی چتا نظر منلوی نو اغا نظر دوی پورا کئی نو دا بندر طرف پزان پخپل لازم اولی پورا کئی نو چی دا اللہ دا طرف نا پی لازمی نو خوب خامخا پورا کئی نظر دا دے دا پار یو شرط دا دے چی دا کم کار نظر دے منلی وی نو دا کار با جائز وی دا با حلال وی نو کدا یو ناجائز منخت او نظر دیو کو نو دا شی پتا لازم ندے تاوی ما نظر منلی دے منخت میں کرے دا چی دا زوی می وادوی نظب باغی کی فوجی بین راولم دمسو والا غراب غروب با پکی کئی دا میں منخت کرے دا میں نظر منلی دے نو تا چی دا منخت لفظ ہوئی پزان دی دا شی لازم که خدا خو گناہ دا نو دا پتا لازم ندے دا کار بنکے پا دے اللہ و دا اللہ رسول دے ناراض کی گی تا اللہ یو نعمت در که زوی در که اگر نعمت در لزیاد که ظلمی که اوز دا اگر دا وعدم و قرال نتا نا اللہ ایرش نتا دمتوب شورو که نو دا ناجائز کار نظر کچا امنا نو دا ناجائز کار بنکی او دا دے با دا قسم کفاره ورکی لسو مسکنانو تبا دو ٹیم طعام ورکی یا با ولا جامع اخلی لسو مسکنانو لا او کدا مالی کفاره طاقت نو درے روجے پر لپسی بلی سی یو شرط پا کدا دے چی دا کم شید تا منخت کے نو دا با مخ کے نا پتا دا اللہ دا طرف لازم نوی لکه توی چی ما منخت کرده چی دا سار با دو رکاتا فرض کم
خو ستا د منښت نه مخکې پتا فرض دي د سهار 2 رکعته فرض اخو اسم پتا فرض دي که ته منښت کې او که نه کې نو د سهار 2 رکعته فرض د دې منښت لري نه شي کېږي د مازدیګر 4 رکعته فرض که دا یې منښت کړي نو دا منښت صحیح نه ده ځکه چې د منښت او د نظر نه مخکې پتا لازم دي نو دا نظر دی لغو دی ځکه ستا د منښت نه مخکې هغه پتا لازم دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې یو شرط ورسره دا دی چې کم شی د نظر په ذریعه په ځان باندې واجب کې نو د هغې د جنس نه به یو فرض او واجب عبادت په شریعت کې وي نو که د دې د جنسه فرض او واجب عبادت نو نو منښت به د لازمه نشي اوس مثال په طور یو سړی وي ما منښت کړه چې 2 رکعته نفل به کوم نو دا 2 رکعته مونځ د دې د جنس نه فرض عبادت شته 2 رکعته 4 رکعته که ته وې نو د دې د جنس نه فرض مونځونه شته او که ته وې چې خیرات به کومه دیګ پخوم او چیلې ورکوم منښت مې کړې ده نو د دې د جنس نه فرض عبادت زکات شته قربانی شته نو ته د نقدو پیسو یا د جنس خوراک یا د یو حیوان منښت کې نو د هغې د جنس نه زکات وغیره شته او بل دا چې دا کم منښت ته کې نو د دې د جنس نه عبادت مقصودی بوي نو که غیر مقصودی عبادت خو مقصودی نو بیا هم دا نظر او منښت دی صحیح نشولا لکه ته وې چې ما منښت کړ چې زه به اودس کوم اودس خو فرض دی خو اودس مقصودی نه دی منځ مقصودی دی نو دا اودس د مانځه دپاره یو آله او واسطه ده عبادت دی خو مقصودی نه دی او منځ مقصودی دی نو د مانځه نظر او منښت دی صحیح کېږي او د اوداسه دا صحیح نشوله یا تا منښت کړې ده چې زه به د یو مریض تپوس لزمه نو دا عبادت مقصودی نه دی نو نظر او منښت که د خوراک اجزای د خوراک سیزونه د دې نظر او منښت کړي وي نو بیا چې چا نظر او منښت کړي ده دی به په خپله نه خوري او د بال بچ به هم نه خوري د مور پلار به هم نه خوري فرض که ته وایې چې دیګ مې منلی دی نو د دې دیګ روجې به تم نه خورې تا منلی دی او ستا بال بچ هر څومره چې دي زامن لوڼه لوسان وسی دوی به نه خوري او ستا مور پلار نیا نیکه وغیره به هم نه خوري که ته سړی نو ستا ښځه به نه خوري او که ته ښځه نو ستا خاوند به نه خوري د دې نه علاوه نور رشته دار کړي غریبانانی نه هغوی خوړی شي روره خوره رواره خورې خورزه تره ماما چاچی چې غریبانان هغوی خوړی شي خو مالدار به نه خوري نو منښت دیګ وغیره دا ګران کار دی ځکه چې کور کې د دیګ پوخ کو او خپلوان دې خبر شو نو هر یو به ګیله کوي چې موږ ته د یو رکیبی ساتم پکې ونه کړو ګیله به نه کوي نو چې هغوی مالداري او ته ولا رکیبی ورکې نو هغه نظر ستا پوره نه شو نو کور کې دا کار نه چلیږي ښه دا ده چې د کور یې بهر کا بهر چې کوم فقیران دي نو هغوی له یې ورکه یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا یوفون بالنذر دوی پوروالی کوي پوره کول کوي د نظر او د منښتې ويخافون يوما يريغ دوی د عذاب د هغې ورځې نه کان شره مستطیرا چې د هغې هغه شر خور وور دی درجه په درجه هر چا ته رسیږي
څوک دغه شر نه بچ کیږي نه الا من شاء الله، مگر چې الله یې بچ کی هغه ته بچ شي. هو يطعمون الطعام على حبه مسكينا، او دا ابرار و نیکان بندیان یطعمون الطعام دوی طعام ورکی، چاله ورکی، مسکینا مسکین لطعام ورکی، څنګه ورکی؟ علی حبه سره د محبت د الله، الله سره محبت نو مسکین لطعام ورکی، یا د طعام سره محبت ته نو د الله په نوم باندې ورکی، دا سینه چې ناخوښه شي ورکی، چې په خپل خله کې خوان خراب ک نو یې دبل لبه د الله په نوم ورکی، نه دا سینه کوم شي چې دل خوان ورکی د دوته زړه کیږي اق شي د الله په نوم باندې ورکی. ويطعمون الطعام على حبه ورکی دی دا طعام دا الله په نوم باندې سره د محبت دا ورکړي، سره دا الله په نوم باندې ورکړه ورله خوان ورکی، الله سره محبت دی ورکړه سره محبت دی، د طعام سره محبت دی بیا د الله په نوم ورکی. ويطعمون الطعام دی ورکی طعام على حبه سره د محبت، مع حبه سره د محبت د الله، سره د محبت د طعام، سره د محبت د ورکړي، مسکینن محتاج ته ورکی، و یتیمن یتیم ته ورکی، و اسیرا او قیدی ته ورکی، که قیدیان دی نه اغی ته ورکی. اوس که دا قیدی کافر وی او که مؤمن وی، دا بدر میدان کې پیغمبر علیہ السلام صحابه کرامو ته قیدیان حواله کړیو، چې قیدیان یې ورته حواله کړل د دې به خیال ساته، خسلوک ور سره کوي. نو صحابه کرامو با چې ځان لکم خوراک خوړو نو د هغې نه بهتر خوراک به قیدیانو له ورکو، دغه قیدیان کافرانو خسلوک به ورسره کو. نو مسلمان د قیدی خیال بساتی، دا ذمہواری د حکومت ته، او که عوام داسې وکړي چې د قیدیانو له او د مسکینانو له او د یتیمانو له دوام ورکوي نو دوی د حکومت سره تعاون وکړي. ويطعمون الطعام دوی ورکی دا طعام على حبه په محبت سره، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین له ورکی، یتیم له قیدی له ورکی، او بیا د دوی نه ستمه نه کوي. انما نطعمکم لوجه الله، بشک من تاسو له طعام درکو لوجه الله، خالص د الله د رضا لپاره، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، من اراده نکو نغواړو لتاسو نه جزاء بدلا ولا شکورا، او نظر نه شکر گزاری غواړو چې زمون احسان ومنه او زمون شکریا ادا کې. مسکین ته یتیم ته او قیدی ته وي تا نه خو غواړم نه، خالص د الله د رضا لپاره مې طعام درک، ستانه بدلو شکریا نه غواړم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها،
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا صدق الله العظيم. سورة الدهر سپارہ یوکم دیرشم او آیات لسم. مخ کے آیاتنو کی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا دا نیکانو خلقو جنت تداخلی دل او داغوی دا نعمتنو ذکر اوشو. دا دے نیکانو خلقو یو صفت دار چی یوفون بالنظر دوی چی کم نظر من او منخت کریوی داغی پوروالی کئی دا قیامت در وزن یریگی او دا اللہ پا محبت کے طعام ورکی مسکنانو تا یتیمانو تا قیدیانو تا پا زبان حال بانے وی چی انما نطعمکم لوجہ اللہ من کا تاسو لطعام در کو ندا دا اللہ در رضا دا پارا در کو لا نريد منکم جزاء تاسو نه څه بدله نه غواړو ولا شکورا او نه در شکریا غواړو. بیا وی انا نخاف من ربنا من یریگو د خپل ربنا د خپل ربنا یریگو یومن د عذاب د اغیر وزی عبوسن چې د غروز به غمجن وي یعنی په دې ورځ کې به ټول خلق غمجن وي قم طریرا او ډیره سخت ورځ وي دا ورځ په دې کې به غم وي سخت غم او سخت غصه وي پکې نو موږ د دغه ورځې د عذاب نه یریږو نو موږ مسکین تا یتیم تا او قیدی له طعام ورکو نو په اخلاص سره ورکو او داغه نه پس بیا هم یریږو چې اسنه زمنګ د عمل نا مقبول شي اسنه اخلاص پکې کم وي الټه په مخه را تر وګرځي چې دا څه عمل کړی دی نو د عذاب نه بیا یریږي. انا نخاف من ربنا یوما بیشک من یریگو من ربنا د خپل ربنا یوما د عذاب د اغیر وزنا عبوسن چې د غروز بغم جنوی د غم والا روز دا قم طریر او ډیر سخت والا دا فوقاهم الله شر ذلك اليوم پس بچکل اللہ پاک دی لرا فوقاهم الله پس اللہ دوی بچکل شر ذلك اليوم دا شر دا غیر وزنا ولقاهم نظرة وسرورا او اللہ ورکل دوی تا ولقاهم ملاوی کل دوی تا نظرة دا مختر و تازگی وسرورا و دزل خوشحالی چې دا کم سیز نه یریدل داغین اللہ محفوظ کرل ولقاهم نظرة وسرورا ملوش دویتا اللہ ورکل دویتا نظرة تر و تازگی دا چہرو تر و تازگی ملوش لو سرورا و دل سرور و خوشحالی ورطا ملوش لو وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا بدل ورکل دویتا اللہ وجزاهم اللہ دویتا بدل ورکل بما صبروا فسبب دا صبر دا دوی سے بدل ورکل جنة وحريرا دا جنت باغون ورکل او دا ریخم و لباس ورکل. پا دنیا کی سختی برداشت کرو پاگے صبر کرے دے
د ګناه د کارونو نه منې شوي دي او په طاعت باندې نفس تړلی دی د ګناه د کار نه صبر کړی دی په طاعت صبر کړی دی په سختو مصیبتونو باندې صبر کړی دی نو د هغې په بدل کې د جنت دا نعمتونه ورکړي شو وجزاهم بما صبروا بدله ورکړه دوی ته الله بما په هغه څه صبرو چې صبر یې کړی دی په شریعت عمل کړی دی صبر کې ټول شریعت راجمع دی نو ورکړل په بدل کې جنت و حریرا د جنت باغونه ورکړل و حریرا او د ریخم لباس متکئین فیها علی الارائک متکئین تکیا بلګون کی وی دوی فیها پدې جنت کې علی الارائک په تختونو باندې شاهانه انداز کې په تختونو باندې ناشوي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نبوی ندوی پدې جنت کې شمس انور په جنت کې نور نشتا ولا زمهريرا او نه پکې یخنی دا معتدل موسم بی نه به ګرمي وي چې د ګرمۍ نه تکلیف وي او نه به داسې یخني وي چې د یخنۍ نه تکلیف وي معتدل موسم به چلیږي نو په جنت کې نور نشتا نور او سپومې دواړه به دوزخ کې پراته وي ځکه چې د نور او د سپومې په دنیا کې خلکو عبادت کړی دی نو دا عابد او دا نور سپومې دواړه به په دوزخ کې وي نور سپومې څه ګناه کړی ده وی چې ګجر خفکینو کټا کټې ولا وه نو دا کافر چې خفکینو دغه خدای ولا اور کې ورواچوه دا نور سپومې د دوی خدایانو هغه ولا اور کې ورواچو چې دوی پې خفه شي نو نور سپومې ګناه نه ده کړې چې هغه په اور کې اچي خو د کافر د خفه کولو دپاره نور سپومې د اور کې ورواچو او نور کې خپل توم نه نو چې دا جنت ته نور راشي نو په دې کې به تو را پیدا کوي نو جنت کې به تو نه وي او ډېره یخني به هم نه وي معتدل موسم به چلیږي چې نور نی نو تیاره وي نه د الله د نور د تجلیاتو رڼا به پکې وي هغه تجلیاتو باندې به رڼا وي لکه د سحر مانځه نه وروستو د نور ختو نه مخکې چې څنګه په دې سپرلي کې ښکلې هوا چلیږي او رڼا وي نو د دې نه ډېره ښکلې رڼا او ښکلې هوا به چلیږي ودانیتن علیهم ظلالها راښکته به یې په دوی باندې ظلالها سوري د ونو د سوري نه دې دی کې مراد د هغې ونو میوجات دي د جنت د ونو میوې ګلونه دا به د جنتیانو ته رانږدې وي دا میوو هغه غونګر او غونچک ابه راځوړند وي د جنتیانو په قبضه کې په اسانه هر وخت به وي که جنتی په ولاړې خوړل غواړي نو په ولاړې راغشتی شي که په ناستې غواړي په ناستې د ونې میوه راغشتی شي که په ملاستې غواړي نو په ملاستې ورته ملاوېدی شي او ظلال سوري نو نور نشتا نو سورم نشتا د نور قسم انوار او تجلیاتو سوري به خامخاوي رڼا به وي نو د هغې رڼا په مخ کې د دې ونو سوري به جوړېږي ودانیتن علیهم ظلالها راښکته به یې په دوی باندې ظلالها سوري د دې ونو وذللت قطوفها تذلیلا نزدې کړی شوی به یې ښکته کړی شوی به یې قطوفها هغه غونچک او غونګر د میوجاتو تذلیلا په راښکته کېدو راښکته شوی به یې راځوړن به یې په اسانه به راغشتي شي ویطاف علیهم بآنیة من فضة ګرځولی به شي په دوی باندې بآنیة لوښي من فضة د سپینو زرو واکواب كانت قواریرا او گلاسونه به قواریرا د شیشه
خدا شیشه به د سوي قواریر من فضة خدا شیشه به د سپینو زرو جوړی وي قدروها تقدیرا اندازه کړي به دې لرا په اندازې سره جنتی چې سو نسکل غواړي نو قمر لوخه به ورته ډک ملاويږي هر چاته به لوخه په اندازه وي نه به کم وي نه به زیات وي یا جنتی چې پزړه کې کومه اندازه مقرره کړي چې دومره سکل غواړم همه قمر به ورته ملاويږي نه به کم وي او نه به زیات وي لوخي کې به پاتې کېدل نه وي یا څومره سکل دی جنتی غستی دی قبر لوخه به ورته ډک ملو شي نو پکې به پاتې کېدل نه وي او کمې به هم پکې نه چې نور غواړو د جنتی په زړه کې راغلی چې دومره پی یا اوبه یا شراب یا شات سکل غواړم زړه کې یو مقدار راغی همقه مقدار باندې و ملو شي نو نه به کم وي نه به زیات وي یا الله پاک به اندازه مقرر کړي چې دا جنتی دومره سکل کولی شي نو بس پاک اندازه چې ورته ورکړي شو مقمره به اوس کی نه به کم وي او نه به زیات وي دنیا کې خو کله کله ګلاس پیاله وغیرہ چې ملو شي نو د بنده زړه کې راځي چې لږ پټې نورم واپس اوس کم نو دوباره ورته واچولی شي دې کې دوباره اچول بنوي چې څومره مقدار دې زړه غواړي الله ته معلومه ده اقمر لوخه بډک درکی او کله دا شي چې پاتې شي پکې بنده نور نشیس کړي لکه په دنیا کې دا شي چې نور نشیس کړي خو خیر دی واپس به کی او کله کله نوې فیشن دا جوړ شي چې شربت کې نو بوتل کې یا ګلاس کې به ویخ کې پرې دی دا فیشن غلط دی دا نعمت بے قدری ده چې تا پرې خو بل اسکینه تویې نو دا خو نعمت ته ولې تویول ته پرې دی وېس کا او شرمېګه ما پدې لو خېټولو ساټه نه توی کی اسه بے ځای توی کی ولې غرزه نو دا غرزه دونه دا خدای نعمت دې وېس کا تشکلوخه توی دوته ما پرې البته ک بل شو کې اسکینه وته پرې دا او چې بل شو کې نسکینه ځای کیږي ويطاف عليهم بآنية غرزولی بشي پدوی د جنت خادمان بغرزي په دې جنتیانو بغرزي بآنية لوخ من فضة دسبنظر واكواب او گلاسنا كانت قوارير چدا بد شیشی قوارير من فضة دا شیشی بد چاندے جوړی وی قدروها تقديرا الله په اندازه کړی دی قدروها دوی په اندازه کړی دی لرا په اندازې سره ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا يسقون اسکولی بشي په دې جنتیانو باندې فيها په جنت کې كأسا پیالا كان مزاجها زنجبيلا چې پاغي کې ګډون بد سوندوي دا عربو مزاج دا سي دي چې دا سوند د خوخ دي دا ځان ته لګ لګ اچي نو دا هغه مزاج مطابق الله پاک فرمایل چې دوی تبا ګډون وي خدا د دنیا سوند نه دي سوند د دنیا نه دي بلکې دا یو چینه ده دا زنجبیل دا یو چینه ده عینا فیها دا په جنت کې یو چینه ده دا زنجبیلا د سوندو دا یو چینه ده او نو مې سره تو سما سلسبیلا چې دا غي سلسبیل نوم نه نو مې سلسبیل اور دې سلسبیل معنی پاک او صفا بدون کې اوبو پاک صفا بدون کې اوبو دي او یطوف علیہم ولدان مخلدون
گرزی با پدوی باندے دے جنتیانو باندے با گرزی ولدانن حلکان مخلدون چا ہمیشہ با علکانوی پا جنت کے حورے دا دا زنانو پا شکل دی غلمان دا دا علکانو پا شکل کی دی انسانان ندی دا دا جنت خادمان دی جنتیانو دا خدمت تا پار اللہ پا جنت کے پیدا کری دی حورانم پا جنت کے پیدا دی او دا غلمان دا علکانو پا شکل دام پا جنت کے پیدا دی او دا دے انسانانو خادمان بوی وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ گرزی با پدوی باندے ولدانن دا جنت علکان غلمان مخلدونا چا ہمیشہ با حلکانوی ہمیشہ با حلکانوی بڑاگان کی بنا یادا جنتیانو سر با ہمیشہ وی رخصتی کی بتنا چداتنا چوٹی شی اذا رأیتهم کلچت اوین دا جنت دا خادمان حسبتهم نتب پی خیالو کے لؤلؤا منثورا چدا مرغلری دی خوری وری دا جنت دا خادمان دا سخ کل لک خوری وری مرغلری وَإِذَا رَأَيْتَ ہر کلچت اوین ثم پدغ مقام کے رأیت نعیما تب اوین نعمت وملکا کبیرا یو دیر لوی حکومت ببیامو میں نو دا جنت خادمان پا حسن و پا جمال کے پا صفائے کے پا آب و تاب کے دا سری لکا مزیدار خوری وری خوش منظر مرغلری دی چمکدار او یو عظیم الشان نعمت تے یو لو یا بادشاہی دا یو ادنا جنتی تا ادنا جنتی چی عمر پا دوزخ کے تیر کرے دے او دا طولو نا رستو دا دوزخ نا روتو او دی جنت تلاڑ نو دا دی دنیا لس چندہ یا سل چند زیاد حکومت بدل اللہ ورکی چدا دا دیرو گناہونو پا وجہ باندے دیر عمر دوزخ کے تیر کرے دے او آخر کے اللہ رحمو کر دوزخ نے راویستو نو جنت تے ورو لے گا نو پا جنت کے دا دی دنیا لس چندہ یا سل چند زیاد حکومت بدل ورکی گی اچھا کم مخ کی تلی چداوی بسحالی عالیہم ثیاب سندس دا پاس لباس ددوی عالیہم ثیاب ددوی پاسنے جامے سندس ابدا نرو ریخموی خضرن تکشین رنگ بیوی و استبرق او دا غټو ریخم بهم وی نری ریخم او غټ ریخم دواړه وی وحلوا اساور من فضه دیتا با اچولی شی بنگلی د سپینو زرو اس آیاتونه کې د سرو زرو راغلي دي اس کې د سپینو نو کله د سرو زرو کله د سپینو زرو چاته د سرو زرو چاته د سپینو زرو وحلوا اساور من فضة اچولی بشدوی تا بنگلی من فضة دس پینو زرو وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم دوی پروردگار پدوی بانی بس کوي شرابا طهورا پاکیزه شراب دا سے شراب چی زڑو نبم ورل صفا کئی دا طولو نعمتن نرستو شراب طہور دا دا اللہ دا طرف نبا دیتا ملاوے گی دے کے بحث قسم سرخوگے سرگردانی بدبوئی وغیرہ بنوی او پدے باندے با طول بدن زلو کلمے وغیرہ صفا کی گی او دا دیس کلو نرستو پا بدن باندې دا شنره خوله براشی او اغا خوله پا خوشبو که دا مشکو نبزیاتوی ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا دا دین زیاتی اعزاز اللہ پاک دا ورکی چه دا دی جنتیانو دا زړه د خکول دا پار اللہ و تا پخپلا فرمائی وی دا ستاسو دا عملونو بدل دا ستاسو عمل اللہ قبول کری دی ستاسو محنت پزے دی
وی دا خبره چې جنتیان ووري نو په دې به ډېر زیات خوشاله شي چې الله د دوی د عمل ستاینه وکړله. اسې جنت د الله په فضل دی، خو الله دې ته ستاسو عمل چې د هغه قبول شوی دی دا د هغې په بدل مې دا نعمتونه درکړل. ان هذا کان لکم جزاء، بیشک دا ستاسو د پاره بدله ده، وکان سعیکم مشکورا، او ستاسو سعی او کوشش مشکورا دا هغې قدر کړی شوی دی. انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، بیشک من نازل کړی دی علیک تا ته القرآن تنزیلا، قرآن پا نازل اولو سره اللہ وی قرآن میں تا تا نازل کړی دی چې ته په دې قرآن باندې زړه دې مطمئن شي او زړه دې په مضبوط شي. جنت با په کومو عملونو ملاویږي نه په دې قرآن کې شته. نو اوس که دا خلک مني او دې مني، که نه مني په ضد باندې قایمي، نو ته د خپل رب حکم برابر رسوا او خفه کېږه مه او د اخري فیصلې انتظار کوه. فاصبر لحکم ربک، پس صبر کوه انتظار کوه د خپل رب د حکم. ولا تطع منهم آثما او کفورا، تابعداری مکوه ته منهم په دې کافرو کې آثما د ګناهګار او کفورا یا د ډېر سخت ناشکره. عتبہ و ولید وغیرہ کفار مکہ پیغمبر علیہ السلام ته لالچ ورکړي د دنیا د مال او د دولت چې دا والو په دې تبلیغ کې لږ منګ سره نرمي وکړه. الله وایي د دې خبره مه منه. واذکر اسم ربک، یادوه نوم د خپل رب بکرة و اصیلا، سبا او بیګا یعنی هر وخت الله یادوه. ومن الليل فاسجد له، د شپې پس حصہ کې الله ته سجده کوه، یعنی ماښام منځ کوه، د ماسخوتن منځ کوه یا د تهجد منځ کوه. ومن الليل، د شپې پس حصہ کې فاسجد له، الله ته سجده کوه. وسبحه ليلا طويلا، پاکی بیانوه الله لره لیلا طویلا، اوږده شپه. من الليل فاسجد له نه که تهجد مراد شي نو دا سبحه د دې نه بیا تهجد نه علاوه نور ذکر فکر تسبیح وغیرہ مراد دي. د تهجد نه علاوه تسبیح وایا. او که من الليل فاسجد د دې نه ماښام او ماسخوتن مراد شي نو دا سبحه د دې نه بیا مراد تهجد منځ دی چې ماښام ماسخوتن منځ کې نو بیا د تهجد منځم کوه. ومن الليل فاسجد له، د شپې پس حصہ کې الله ته سجده کوه. وسبحه، پاکی بیانوه الله لره لیلا طویلا، اوږده شپه. ان هؤلاء يحبون العاجلة، د دنیا دا خلق کافران چې د پیغمبر علیہ السلام نصیحت نه قبلی، د دې وجه دا ده چې د دې خلکو دنیا سره محبت دی، ځکه دنیا نغده ملاویږي او آخرت چې د هغه قرض دی رسته دی په نیټه دی، نو دوی دا نغده سودا خوښه ده. ان هؤلاء، بیشک دا کافران، يحبون العاجلة، دوی محبت کوي او غواړي العاجلة په تلوار ملاوي دن کی دنیا. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، او پریږدي دوی ويذرون او پریږدي وراءهم د ځان نه ورستو يوما ثقيلا، هغه ورځ چې ډېره وزندار او درنه ده، د هغې هیبت هم ډېر زیات دروند دی. هغه ورځ یې ایره کړله، د قیامت درنه ورځ، د هغې نه غفلت کې فکر نه کوي، بلکې د قیامت د راتلو نه غافل څه یقین پې نه کوي چې موږ به مړه کېږو بیا به ژوندي کېږو. نحن خلقناهم، الله فرمایي موږ پیدا کړي دي دوی لره، دا انسانان موږ پیدا کړي دي. وشددنا اسرهم، موږ د دوی پیوندونه مضبوط کړي دي. جوړ او بند دا مضبوط دي. د هر انسان 360 پیوندونه دي،
او هر یو بند او پیوند مضبوط الله پاک پیدا کړی دی. نو کدا د سټیلو جوړو او دا حرکت کوي نو پر حرکاتو باندې وا دا د سټیلو جوړ اندامونه دا به سولیدلیو او دا به ختم شیو. او دا انسان د جوړونو ته بندونو ته ګورا نرم او نازک الله په خپل حکمت باندې په خپل قدرت داسې پیدا کړی دی چې ډېر نرم او نازک او نره کچا رګونه او پلې پکې دي یو بل سره یو ځای دي. نو د دې طبعي تقاضا دا وه چې کال دوه چلیږي نو دا د بدلولو شي دا د کار پرېږدي. خو شپه ورځ زموږ دا لاسونه دا د ګوتو دا بندونه خوځېږي را خوځېږي بې شمېره حرکتونه کوي. دارنګې دا سترګې وګوره دا ښکته پورته کېږي پټېږي او غړېږي خبره چې کوي نو دا خوله دې خوځېږي. په ګرځېدو را ګرځېدو د بدن ټول اندامونه دې خوځي را خوځي. نو زرګونه نه لکونه نه ستا په دې لږ عمر کې کروڑونه حرکتونه دې کړي دي خو بیا هم ستا بند او پیوند مضبوط دی. په دې وړو ګوتو باندې څومره درانه بوجونه تا پورته کړي دي په د ګوتې یو پیوند هم ونه وته د لاسو خپو یو ځای هم خطا نه شو. نه الله وایي شددنا اسرهم موږ د دوی پیوندونه مضبوط پیدا کړي دي د فولادو نه مضبوط دي. نحنو خلقناهم من پیدا کړی دي دی لرا وشددنا اسرهم من د دوی پیوندونه مضبوط کړی دي. واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا الله وی ما پیدا کړل اوس مې قدرت شته مخکې مې قدرت او نه ته مې په پیدا کړې بیا مې قدرت شته چې دوباره دې پیدا کما او کته سمېږي نه نو تا به د دنیا نه رک کما نو ستا نه ښکلی به نور پیدا کما. واذا شئنا چې کله من وغواړو بدلنا امثالهم بدل کې براولو امثالهم د دوی پشان تبدیلا په بدلولو تبلری شستا په ځای به بل پیدا شي. ان هذه تذکرة بشک دا یو نصیحت ته فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. پزور څوک مسلمانول ندي کله چا خوخي نو نه غلار ته دی راشي. فمن شاء اتخذ پس هغه څوک چې غواړي چې اتخذ الى ربه چې دی اونې شیخ په رب طرف ته سبیلا لار اونې شي نو په دغه لار دی روان شي. وما تشاءون تاسو نغواړئ الا ان يشاء الله مگر علی چې الله اوغواړي چې الله اوغواړي نو تبم اوغواړي او چې الله نه غواړي نو تغواړه کنه ستا غسل نامنظور. ان الله كان عليما حكيما بشک الله علم والا حکمت والا دی. يدخل من يشاء في رحمته الله داخلی من اغسوک یشاء چې الله غواړي فی رحمته په خپل رحمت کې الله چې رحمت کې داخلول غواړي نو داخلي کی. والظالمین اعد لهم عذابا الیما ظالمان کافران اعد لهم الله تیار کړی دا غوی د پاره عذابا الیما دردناک عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.